سلامونه وخت مو په خیر. شبنم وزیریم د دیرو نیوز سلرفشت ورځنیو سپورتي خبرونو ته ښه راغلاست. دوشنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د تلې 14 او د 2025 زیږدیز کال د اکتوبر 8 ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. افغانستان د بنگلادیش پر وړاندې خپله وروستۍ لوبه وبایلله. افغان کرکټ ملي لوبډلې بنگلادیش ته د 3 ورځو سیالیو لوبلړۍ 3-0 وبایلله. له دې سره د افغانستان او بنگلادیش پر وړاندې د 3 ورځنیو 20 ورځه سیالیو لړۍ پای ته ورسېده او په یادو سیالیو کې خپلې 3 وړه لوبې بنگلادیش ته وبایللې. د لغمان ولایت مرکز مهترلام ښار په مرکزي ورزشي جمنازیم کې د 108 ورزشکارانو ترمنځ د پهلوانۍ دوستانه سیالۍ ترسره شوې. په دې سیالیو کې د ننګرهار او لغمان ولایتونو ورزشکارانو ګډون کړی و چې په پایله کې لغمان لومړی او ننګرهار دویم مقام خپل کړ. د پکتیکا ولایت په جاني خیلو ولسوالۍ کې د 8 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د زړې کلا لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه کې زړې کلا لوبډلې خپلې سیالۍ یعقوب چمبر لوبډلې ته د 2-0 میدانونو په توپیر ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. د تکواندو ملي فدراسیون له لورې په کابل کې د 11 ولایتونو ترمنځ د سنتي تکواندو 9 پړاو غوروي سیالۍ پیل شوې. په دغو سیالیو کې له 11 ګډون کوونکو ولایتونو څخه 130 تنه لوبغاړو ګډون کړی و چې د کوچنیانو، تنکیو ځوانانو او ځوانانو په 3 کټګوریو کې به خپلې سیالۍ نندارې ته وړاندې کړي. د دې سیالیو په پای کې به د سنتي تکواندو ملي لوبډلې ته 30 تنه تکړه لوبغاړي غوره شي. د سپورت له ډګره وروستی خبر همدا چې د افغانستان کرکټ بورډ له لورې په لوګر ولایت کې د روزنځایونو په کچه غوره لوبغاړو ته تمریني کمپ پیل شو. په دې روزنیز کمپ کې 15 لوبغاړو ګډون کړی و چې توپ وهنې، توپ اچونې، ډګر ساتنې او فکري مهارتونو په برخو کې به وروزل شي. دغه تمریني کمپ د وزیر محمد اکبر خان 2مه درجه ولایتي سیالیو ته د لا چمتووالي په موخه پیل شوی دی. سپورتي خبرونه هم دومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس په فنۍ، ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 0 تر 7 خپرونې. د الله پامان.